تازه خبر عباس ستانکزي د هیبت الله پر ضد بغاوت اعلان کړ. ستانکزي وایي د هیبت الله امر مه منئ. دا چې تازه عباس ستانکزي نور څه ویلي او کومې څرګندونې یې کړې جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي وایي نظام په افراط او تفریط نه چلیږي او که د رهبر امر د شریعت خلافي باید ونه منل شي. ښاغلي ستانکزي دغه څرګندونې چې په خواله رسنیو کې هم لاس په لاس کیږي تېره اونۍ لوګر کې یوې غونډې ته کړې وې. هغه ظاهرا د طالب مشرانو لخوا د ښځو برخه کې وروستیو بندیزونو ته په اشارې ویلي اوامر هغه وخت باید ومنل شي چې شریعت سره برابر او د اسلام په چوکاټ کې وي. نوموړی وایي هر انسان ازادي لري که اوامر د شریعت خلافي د هغې منل بیا واجب نه دي او کولی شي ویې نه مني. د طالبانو دغه لوړپوړي چارواکي د خبرو پر مهال د طالبانو پر حکومتولۍ هم نیوکه کړې او ویلي دي چې نظام پر افراط او تفریط نه جوړیږي. د هغه په ټکو حکومت او حکومتداري او نظام په افراط او تفریط نه چلیږي. د دې ملت د امید سترګې موږ ته دي. دا ملت به موږ له خاورو راپورته کوو. دا ملت به موږ په پښو دروو. ښاغلي ستانکزي همداراز افغانانو ته په خطاب کې ویلي چې دا د هر مسلمان دنده ده چې د مشرانو پام خپلو تېروتنو ته راواړوي. عباس ستانکزي تر دې مهاله یوازینی مهم طالب چارواکی دی چې پر خپلو مشرانو ښکاره نیوکې کوي او ځینې پریکړې ننګوي. له دې وړاندې هم ښاغلي ستانکزي د ښځو د تعلیم په برخه کې د طالبانو د پریکړې مخالفت کړی دی. د طالبانو په حکومت کې دننه د ښځو پر حقونو او پر دوی د سختو بندیزونو په اړه په تیر کې هم طالب چارواکو متضادې څرګندونې کړي دي. وروستیو کې نیوکې دا دي چې د طالبانو مشر داسې پریکړې کوي چې ځینې دیني عالمان یې د شریعت مخالف بولي. د طالبانو حکومت په منځ کې هم د اختلاف راپورټونه ورکړل شوي دي. پر طالبانو له هغې وروسته نیوکې لا پسې زیاتې شوې چې د ډسمبر میاشت په 20 تر امر ثاني پورې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بندې کړې او له هغې وروسته د اقتصاد وزارت د یو مکتوب په خپرولو سره په بهرنیو انجیوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. نړیوال هڅه کوي پر طالبانو فشار راولي چې دا بندیزونه لیرې کړي. د ښځو پر کار د بندیز لګولو وروسته یو شمېر مهمو بهرنیو انجیوګانو افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. ملګرو ملتونو او بشر حقوقو ادارو دغه کار د بشر ضد عملیات کړی او ویلي دي چې د میلیونونو افغانانو ژوند به وګواښي. طالبانو افغانستان کې داسې مهال پر ښځو وروستي بندیزونه هم ولګول چې تر اوسه یې حکومت هیڅ کوم بهرني هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو د زده کړې حق، د کار حق او د بیان ازادي او له هغو شرطونو دي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د نړیوالو له لوري پرې ایښودل شوي دي.